د مینې درد لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. ټلیفون مې وشرنګېده، ورپام مې شو فقط آخرینی عدد یې تغییر دی، نور عیناً لکه زما خپله شمېره. روا مې خیست اوکې مې کړ، ورته مې ویل هلو اورم، ښه یاست؟ له هغې خوا د جینۍ غږ و. هو ښه یمه، تاسو ښه یئ؟ سملاسي پوه شوم چې د جنوبي حوزې له خوا کومه څوک ده. ما ورته وویل هو زه هم ښه یم، خو تاسو څوک؟ هغې راته وویل مه ډارېږه، مازې مې دا شمېره کتله چې د چا ده. زه هیله هلمندی یم، خو تاسو څوک او چیرې یئ؟ زه د نجونو د تاثیر لاندې کله هم نه راځم، خو د هیلې غږ او جرأت راڅخه یو دم خبرې هیرې کړې. ما ورته وویل زه اتل یم او د کابل اوسېدونکی یم. ښه دې وکړل چې زنګ دې راوکړ، زه بیا به وغږېږو، اوس کار لرم. ټلیفون مې بند کړ، خو بیخي نارامه شوم. ټلیفون مې لاسو کې تاواوه چې بیا وشرنګېده، خو دا ځل مې حوصله ورته وه. اورم اغلې هیلې. هیلې وویل دومره زر تر تاثیر لاندې شوې چې کاټ دې کړ؟ ما ورته وویل نه د تاثیر کومه خبره نشته، خو لږ مصروف وم. هیلې وویل تا د خدای وایي چې مصروف یې؟ تا د بابا صاحب وایي چې مصروف یې؟ بیا یې وخندل، راته ویې ویل هلکه مه ویرېږه، زه خو د خورمه نه څه در څخه غواړم، هسې مې زنګ درته وکړ، که د زړه نه و بیا زنګ نه درکوم. له هیلې سره له لومړیو خبرو وروسته د څو ساعته مسلسل خبرو زما او د هغې اړیکه عادي کړه. هغه خوره ټوکماره او شوخه جینۍ وه. د هیلې سره مې په ټلیفون باندې د مینې تار وغځاوه. نالیدلی په خبرو و لهجه مین شوم او تلوسه مې وه چې څه وخت به یې ووینم. د هیلې پلار تجار و، دوی ډیر سرمایه‌داره خلک وو او هر وخت یې ما ته ویل چې کار در واستوم. ما فکر کوو چې هیله پر ما چل کوي. یو ورځ مې ورته وویل هو راویلېږه. څو دقیقې بعد د نمبرونو او عددونو یو لوی لیست راولېږه او لیکلي وو په بخښنې چې نږدې دکان کې همدومره د 50 افغانیو کارتونه وو، نور نه وو. زه له ځانه سره خجالته شوم. هغې به هر وخت ماته ویل که نور څه نشم کولی کارت خو درلېږلی شم. هغې له ما او ما له هغې د قد، قوارې، رنګ او خوی په اړه ډیر سره پوښتلي وو. ما خپل ذهن کې حتما یو انځور جوړ کړی وو چې د هیلې مینه پرې ماته کړم، چې شاید دا چاره هغې هم کړې وه. ما ورته ویلي وو زه هیڅ ښکلی نه یم او نهایت د یوې غریبې او بېوزلې کورنۍ سره تړاو لرم، خو هیلې راته د خپل ښایست ډیر صفت کړی وو. شپې ورځې تېرېدې او څو ځله مې هلمند ته د ورتګ قصد هم کړی وو، خو قسمت نه وو. هیلې راته ویل زه درته د تګ راتګ مصرف هم درکوم، خو څنګه یې درکړم؟ له کوره خو نشم وتلی. هغې به ویل که ته هلمند ته راشې زه دومره کولی شم چې د ډاکټر په بهانه یوازې په روغتون کې تا ووینم او ته ما ووینې. هغه هم داسې چې کوچنی ورور به مې حتما غلطوم. هیڅ نه پوهېدم چې څه ځواب وکړم. یو کال وروسته هیلې زنګ را وکړ، ته پوهېږې زه کابل ته درځم. له ما خبرې ورکې شوې. کابل؟ کوم کابل؟ هغې وخندل، وایي کوم کابل؟ هغه ما د پلار کابل. بیا یې وخندل، کابل ته درځم، هغه کابل ته چې زما جګر پکې اوسېږي. زه وارخطا شوم، که هیله کابل ته راشي زه به څه کوم؟ زه خو نه پیسې لرم نه سم کور او ځای، چیرې به یې میلمه کړم؟ ځان ځکه کم احساسوم. که دلته ټول مصارف هیله وکړي نو ما ته بده ده، خو څه وکړم مجبوره ورځ وي همداسې. خو 11 ورځې بعد هیله کابل ته راغله. زه د هوایي ډګر مخ ته ولاړ یم. زنګ راغی چیرې یې؟ ما ورته ویل زه د میدان مخ ته ولاړ یم. ګورم چې یوه دنګه سپینه جینۍ چې سرمایي عربي حجاب یې پر تندی د 11 کلن هلک سره د 2 لاسي بکسونو سره روانه ده او ټلیفون یې غوږ ته نیولی دی. زه یې له وړاندې وپېژندلم او اشاره یې وکړه. ورغلم، روغبړ یې وکړ، خو لومړی خبره یې دا وه راشه دروغجنه ده یو بکس در سره واخله. زه خاموشه وم، حیران وم چې دروغجن یې راته څنګه وویل. ټکسي کې کېناستو. لومړی له سلام کلام وروسته زموږ د کورنۍ احوال پوښتنه وکړه. بیا یې وویل څه در شوي؟ ټلیفون کې خو داسې غږېږي لکه راډیو. ما وویل تا غلی کړی یم چې دروغجن دې راته وویل. هیلې وویل اخ بلا دې ووهه، دروغجن خو ځکه یې چې ما ته دې ویلي بدرنګ یم، ته خو تر ما هم ښایسته یې. زما فکر کار وکړ چې ښه مسله دلته ده. د ټاکسي ډرایور موږ ته حیران وکتل او وی ویل لکه چې یو بل نه پیژنئ،
تر ما مخکې ورته هیلې وویل نه پیژنو خو لیدلي مو سره نه وو، دا مې خاوند دی او زه یې مېرمنه. زه ډیر حیران شوم خو له ځانه سره د هیلې په خبره پښیمانه نه شوم او ما هم ډرایور ته تکرار کړه چې هو موږ خاوند او مېرمن یو. د هیلې ورور الیاس نومېده. هیلې ته یې وکتل خو هغې د شهادت ګوته تر شونډو یوړه او د غلی شه اشاره یې ورته وکړه. ټیکسیوان وویل چیرې ځئ له خیره؟ تر ما مخکې هیلې ځواب ورکړ شهرنو ته. زه شهرنو کې بلد وم خو یوازې پر سړکونو، هیڅ هوټل ته تر دې دمه نه وم ورغلی. خو هیله چې پلار یې سرمایهدار وو نو هر پسرلی به یې خپلې لوڼې او زامن کابل ته راوستل. نو دوی بلد وو چې کوم هوټل ښه امکانات او ماحول لري. هیلې ټیکسیوان ته وویل موږ شمشاد هوټل ته یوسه، هغه زموږ د وطندارانو دی، ښه اتاق به راته راکړي. بیا یې ما ته وکتل ستا څنګه خوښه ده؟ ما ورته وویل د تا چې څنګه خوښه وي هغه زما هم خوښه ده. هوټل ته لاړو، هلته مو 14 شپې وکړې، مګر زه د 14 افغانیو خرچې ته هم نه یم پریښی، که څه هم ما سره 2000 افغانۍ جیب کې وي. هغې اصلا د چپې سترګه کې کومه ستونزه درلوده چې هره ورځ به مې د سترګو ډاکټر ته بوله. هر څه چې اړین و هغه مو ترسره کول او ترمنځ مو هیڅ داسې څه پاتې نه شول چې نور بحث پرې وکړو. موږ د ګډ ژوند لپاره خپل تصمیم نهایي کړ. هغې بیرته هلمند ته په تګ کې ماته یو بسته سوغاتونه او ډیر څه پرېښودل. څو ورځې بعد د هیلې کاکا راته زنګ وکړ او ډیر مؤدبانه راسره وغږېده. خو درېیمه ورځ ده چې د هیلې ټلیفون بند دی. ما ترې د هیلې د صحت په اړه پوښتنه وکړه خو هغې د ټلیفون د بندېدو د علت مې ترې ونه پوښتل. زه نه پوهېدم چې زه د هیلې د کاکا سره څنګه مخکې لاړ شم او هیلې زما په اړه څه ویلي دي. ما ته د پښتنو د کلتور له زاویې ډېرې اندېښنې راولاړې شوې چې هیله به ژوندی وي او که نه، ځکه د هغې له کاکا سره زما شمېره څنګه پیدا شوه. شپه ورځ په تشویش کې وم چې یوه شپه د هیلې زنګ راغی او زه یې له ټولو مسئلو ډاډمن او مطمئن کړم. هیله راته وویل زه روغتون کې وم نو ځکه مې ستا سره اړیکه نه شوه ساتلی، خو زه حیران وم چې څنګه د سترګو له امله ته روغتون کې 3 ورځې بستر وي چې حد اقل اړیکه دې هم نه شوه نیولی. بیا به هم راته د پردې تر شا کومه لوبه ښکاره شوه. په بله ورځ د هیلې کاکا بیا زنګ راوکړ او ډېرې زیاتې خبرې مو سره وکړې، خو تر اخره یې کومه تیزه او بده یا اخترانه خبره ما هیڅ نه کړه. د هیلې کاکا راته وویل تا سره له نږدې کار لرم، که دلته راشې ښه به وي، او یا کابل کې یو څوک در استوم. ما له دې کاره انکار کاوه، خو هغې په بار بار راته ویل تا ته هیڅ ضرر نه رسیږي. حتی هیلې هم راته وویل زما کاکا سره خبرې وکړه ستونزه نشته. بله ورځ د هیلې کاکا کابل ته راغی او په ډیر ډار او ویره زه د هغې خوا ته ورغلم. روغبړ په لومړي سر کې راته معلومه شوه چې د سړي ارادې نیکې دي. نو د تېښتې کوم پلان مې چې نیولی و بیرته مې لغوه کړ او بیا هم شمشاد هوټل ته لاړو. تر ډوډۍ خوړلو وروسته چې زه ډیر وارخطا وم او شرمېدم هم، ډیر مؤدبانه یې راته وویل هیلې سره څه اړیکه لرې؟ ما وویل اړیکه نه لرم، خو غواړم اړیکه پیدا کړم که خدای ته منظوره وه. هغې راته وویل ته هیله پېژنې؟ ما ویل هو همدومره چې د هلمند ده. هغه راته ویل څنګه مو سره پیدا کړل؟ ما ورته دروغ وویل چې ټلیفون کې مې هسې دغه شمېره دایره کړه او له همدغه ځایه. د هیلې کاکا راته وویل دروغ وایې، ځکه شمېره تا نه بلکې هیلې ډایر کړې وه او زه رښتیا هم خجالته شوم. د هیلې کاکا وویل دروغ مه وایه، هیڅوک تا ته څه نه وایي، ته یو باسواده ځوان یې، تر تا بل ښه انسان چیرې ده چې هیله ورته ورکړو؟ ځکه هیلې ورېرې مې ستا په اړه هر څه راته ویلي دي او هیله ورېره زموږ د کور نه ځولې ده، هغه کله هم دروغ نه وایي. هغه راته وویل ته هیلې سره ګډ ژوند غواړې؟ ما ورته وویل هو. هغه راته وویل هیله هم همدا غواړي چې له تا سره واده وکړي، خو زه نه غواړم چې دا واده وشي. ما ټکان وخوړ ولې؟ هغه راته وویل بس نه غواړم، موږ تاسو ډیر سره لري یو، هر څه مو سره لري دي، نو زه نه غواړم. خبرې لږې تیزه او جدي وې، خو ما ورته وویل نه، دین مو یو، ژبه مو یوه، کلتور مو یو، وطن مو یو، قبله مو یوه، خدای مو یو، نو څه مو سره لري دي؟ هغه تقریبا بې ځوابه و، خو وی ویل ګوره زه نه غواړم نو چې هر رنګ وي. زه نه پوهېدم چې هغه ولې زموږ رشته نه غواړي.
درېیمه ورځ چې نور زما ژبه د هیلې کاکا ته په زاریو وچوه ویې ویل هلکه تا مجبور کړم حقیقت درته ووایم نو غوږ شه هیلې راته ستا په اړه همدومره زارۍ کړي دي لکه ستا پر مخ کې چې وینم خو هیله په دې نه ده پوه چې هغه د وینې سرطان لري او د نن د سبا میلمنه ده تا ته چې مې لومړی ځل هم زنګ ووهه هغه په روغتون کې بستر وه او ډیر بد حالت کې وه تا چې لیدلې تر هغې را په دې خوا ډیر زیات تغییر کړی شاید وی هم نه پیژنې زه به یې درته انځورونه در وښایم که هغه روغه وای په خدای قسم که بغیر له تا مې بل چا ته ورکړې وای ستا په سترګو کې چې د هغې لپاره کومه مینه وینم بل ځای به نه وي خو موږ مسلمانان یو او نه غواړو د چا ژوند ور خراب کړو انځورونه مې وکتل رښتیا هم په یوه میاشت کې له پېژندګلو وتلې وه د هیلې کاکا وژړل دا مو مشره ورېره ده د ټول کور نازولې وه خو کاش روغه وای 2 هفتې بعد مې هیلې سره آخر ځل ټلیفوني اړیکه ونیوله ویل یې ما بشیر کاکا ته ټوله کیسه کړې ده هغوی هم را سره منلې ده اوس روغتون کې یم چې خشم ته هم راشه هلمند ته له پامیل دې هم 1-2 نفره راوله نور مو کار خلاص دی ما ورته ویل سمه ده ګرانې بیا هیلې زما سر د ګډ ژوند هیله ګور ته یوړه او زه په دې پانی دنیا کې د غمونو په بیابان کې پرېښودم د جدایۍ زور مې لیدلی د جدایۍ زور مې لیدلی په میږي پښه نږدم چې یار به پاتې شي نه زه یې په غږ باندې مین یم زه یې په غږ باندې مین یم په لالي یوه خبره 2 وارې کومه کال دې پوره شو هیر مې نشوې کال دې پوره شو هیر مې نشوې خلکو ویل چې وخت غمونه هیروي نه رنگ کې مې ټکی وینه نشته رنگ کې مې ټکی وینه نشته په ریکارډ شوي غږ دی بیا ورپېښه شومه د انقلاب زور خو دې ولید د انقلاب زور خو دې ولید ډېرې ورېندارې اوس لیورو ته ناستې دینه مسافري سخته خواري ده مسافري سخته خواري ده مور به دې نه وي جار به څوک درته کوي نه د بل په غېږ کې لالی وینم د بل په غېږ کې لالی وینم سر په زنګون کړم خپل نصیب ته وژاړمه جانان د خاورو د خوب نه و جانان د خاورو د خوب نه و مورجانې قبر ړنګوم بالښت ور وړمه پر تا مې زیری د مرګ وشه پر تا مې زیری د مرګ وشه چې تور رانجه دې پر مخ جوړ کړي قطارونه که چېرته کېږي بېرته راشه که چېرته کېږي بېرته راشه قسم د یاره ځمکه ځای نه راکوینه په نیمه شپه دې زړه راډک شه په نیمه شپه دې زړه راډک شه په نیمه شپه مې سترګې ډنډ ولاړې دینه په نیمه شپه راته رایاد شي په نیمه شپه راته رایاد شي خلق ویده دي زه سلګو نیولې یمه